بسم الله الرحمن الرحیم. نن به په HTML کې ټیبل وایو. ټیبل چې دا ډیره مهمه موضوع ده په HTML کې. د دې په واسطه باندې موږ کولی شو خپل معلومات په منظم شکل باندې ځای پر ځای کړو. کله چې تاسو غواړئ یو ټیبل جوړ کړئ نو د ټاګ د ټیبل په واسطه باندې مشخص کیږي یا تعینیږي. د ټاګ د ټیبل نه به استفاده وکوئ. بیا خپله ټیبل چې دا تقسیم شوی ده په ټیبل رو باندې. ټیبل رو دا شیان به زه ټول تاسو ته اوس په عملي شکل باندې وښیم چې ټیبل رو څه ته ویل کیږي. بیا خپله هیډر چې ده یعنې میتا ډیټا هغې ته ټي ډي ټاګ استفاده کوو یعنې ټیبل هیډ. بیا خپله دغه ټیبل رو چې ده دا خپله بیا تقسیم شوې ده په ټیبل ډیټا باندې ټي ډي چې دا د ټیبل ډیټا معنا ورکوي. اوس به په دې باندې په عملي شکل باندې خبرې وکړو او ټیبل به استفاده کړو. که چېرته دلته راشو یو څو مخففونه ما لیکلي دي. ټي آر نه مطلب ټیبل رو ده، د ټي اچ نه مطلب ټیبل هیډ ده او د ټي ډي نه مطلب ټیبل ډیټا ده. راځم دا اوس تاسو ته په ویبسایټ کې زه په عملي شکل باندې ښیم. یو ویبسایټ ده چې ما جوړ کړی ده په نوم د وردګ یونیورسټي. راځم پروجیکټس ته او دلته راځم وردګ یونیورسټي ده. دې ته زه لوګین کېږم. اډمین ښه زه دلته راځم سټاف ته. په سټاف کې زه دلته تاسو ته ښیم دغه چې دا دوستانو وګورئ ملګرو دا مکمل ټیبل ده. مونږ ویلي وو چې ټیبل چې ده بیا خپله ټیبل تقسیم شوی ده په ټیبل رو باندې. دغه د یوه شخص په باره کې مکمل معلوماتو ته ټیبل رو ویل کیږي. مثلا دلته علي لرو د دې په باره کې مکمل معلومات که د هغې نمبر ده که د هغې سلري ده که د هغې هر څه دي دغې ته ټیبل رو ویل کیږي. ټیبل هیډ څه ته ویل کیږي ټي اچ دغه میتا ډیټا ته ویل کیږي یعنې د معلوماتو په باره کې معلومات ورکول. که چېرته اوس مونږ دلته وګورو اډمین امپلایي مونږ نه پوهېږو چې دا څه معنا ورکوي. دغه د دې په باره کې مونږ ته همدغه ټي اچ ده چې مونږ ته د دې په باره کې معلومات راکوي یعنې پوزیشن. نو ټي ډي چې ده یا ټي اچ چې ده دغه پاسنۍ ساحه ده او بل چې ده ټي ډي چې ده یوه سیل ده یوه حجره ده چې په هغې کې مونږ کولی شو ټکسټ ذخیره کړو، په هغې کې مونږ کولی شو عکس ذخیره کړو او هم کولی شو نور شیان پکې ذخیره کړو. دغه یوې ساحې ته دغه یوه فیلډ ته مونږ چې وایو ټي ډي وایو. او ملګرو دغه ټیبل چې تاسو وینئ دغه ډیزاین شوی ده د بوټسټرپ په واسطه باندې چې دومره ښکلی راغلی ده، دومره ښه انیمیشنونه شان لري او په هغه کې مې هم استفاده ترنه کړې ده د اجاکس په واسطه باندې. کله چې زه دلته کلیک وکړم اتومات به هغلته ماته یو شی سرچ کیږي. وګورئ زه دلته ګورم لیکم علي ماته به اتومات دلته سرچ شي. ښه ملګرو بېرته راځو عملي کار ته. دغه شیان چې کوم دي مونږ او تاسو په تېره ویډیو کې وکول دغه انیمیشن هم جوړ کړی و. راځم دا زه کامنټ کوم ځکه د نه اوس استفاده نه کوو. کنټرول او فورورډ سلاش به ووایه دا به کامنټ شي. کله مو چې کامنټ کړل هغه به ورک شي. نو اوس راځم ملګرو ټیبل په شکل درته لیکم. اوس ټیبل مونږ دلته لیکو په منظم شکل باندې. لږ به زوم ان کړم چې تاسو ته ښکاره شي. اول به ټاګ د ټیبل ولیکئ. ټاګ په نوم د ټیبل دا به بند کړئ. دا ټاګ چې دا جوړی ده له هغې نه وروسته به د ټیبل رو ولیکئ ټي آر ټیبل رو دا هم جوړی ده. د دې په لمنځ کې به اوس تاسو چې ولیکئ ټي ډي به کې ولیکئ یا به ټي اچ کې ولیکئ. زه په اول کې ټي اچ پکې لیکم. ټاګ په نوم د ټي اچ. اوس د ټي اچ او د ټي ډي ترمنځ خو تفاوت وپېژندلو. کم تفاوت دلته یو بل هم لري چې هغه به هم درته ووایم. یعنې کله چې زه دغه مثال جوړ کړم بیا به تاسو ته ښه پته ولګېږي. په دې کې زه اول لیکم نیم په ټي اچ کې نیم. همدغه نه یوه کاپي اخلم کنټرول سی کنټرول وي. دوهم ایج ورکوم. دریم هم یو شی ورکوم سلري یعنې معاش. او څلورم هم یو شی ورکوم. څلورم چې ورکړم جنډر ورکوم.
اوس وګورئ ملګرو دا سیف کومه. دلته ګورو چې موږ ته په یو شکل د ټکسټ یوه ټیبل رو جوړه شوله. دا به زه لږ زوم ان کړمه. یوه رو موږ ته جوړه شوله د ټي ایچ. د دې نه وروسته دغه مکمله یوه رو شوله. د دغې رو نه به وروسته یوه بله رو زه جوړه کړمه. پکې لیکمه چې ټي ډي یعنې ټیبل ډیټا. اوس د دغې وبښئ اول ټیبل ډیټا نه جوړومه. اول ټیبل رو جوړومه. ټي آر ټیبل رو. په دې کې به دننه بیا ټیبل ډیټا جوړه کړئ. اوس نیم و زه دلته پکې لیکمه نیم یې ده سجاد. کنټرول سی کنټرول وی کاپي کومه یې. سن یې ده اته کاله. کنټرول سی کنټرول وی. او همچنان سلري ده 100,000 افغانۍ. کنټرول سی کنټرول وی. جنډر یې ده میل. سیف. اوس راځم ګورم موږ ته په دې شکل باندې وښودلی شي. وګورئ زه د ټیبل ډیټا او د ټیبل هیډ ترمنځ تفاوت درته وښیم. ټي ډي او د ټي ایچ. د دې ترمنځ بل تفاوت نشته، فقط هغه چې ده ټي ایچ دا دغه ډیټا چې ده دغه کوم ټکسټ چې پکې لیکل شوی ده لږ یې بولډ ښیي، لږ یې ډبل ښیي. یو تفاوت یې دا ده. نو موږ دا وویل چې ټي آر یا ټیبل رو دغه یوه رو چې ده موږ ویلي وو چې د یوه شخص په باره کې مکمل معلوماتو ته ټیبل رو وایي. اوس د دغه شخص په باره کې مکمل معلوماتو ته ټیبل رو وایي. کولی شئ همدغه کاپي کړئ. د دې نه زه یوه کاپي اخلمه. کنټرول سی کنټرول وی کنټرول وی. 3 واره مې کنټرول وی کړله. په دې شکل به موږ ته ښکاره شي. په دې شکل. اوس راځو دوستانو دغه یو ټیبل شولو خو یو غیر منظم شکل لري. زه دې ته غواړم یو بارډر او شکل ورکړم، ډیزاین ورکړم. د HTML په واسطه یې چې کله ورکوئ را به شئ دلته په خپله ټیبل کې به یو دانه اټریبیوټ ورکړئ په نوم د بارډر. بارډر کولی شئ 400 پکسله یې ورته تعین کړئ. زه 1 پکسل ورته تعینومه. نو موږ ته به په دې شکل باندې وښودلی شي. دغه ټیبل چې دا بلاک ده، یعنې د دې ساحې نه تر دغه ساحې پورې مکمله ساحه نیسي. نو تاسو کولی شئ چې دې ته هم وایت مشخص کړئ او هم هایت ورته مشخص کړئ. زه اوس راځم دې ته الاین مشخص کوم. الاین چې کله تاسو ورته مشخص کړئ اوس بای ډیفالت په لیفت طرف کې ده. زه وایم چې دا باید سنټر ته راشي. کله چې سنټر ورته ولیکئ نو دغه ټیبل به سنټر ته راشي. که رایټ ورته ولیکئ دا به رایټ طرف ته راشي. کولی شئ چې هرې ساحه کې خوښه وي په هغې طرف کې به بوځئ. دا یو اټریبیوټ شولو. بل اټریبیوټ چې دا په نوم دی بي جي کالر. دا چې دی د HTML اټریبیوټ نه دي، د CSS نه دي. بي جي کالر زه ورته ورکوم په نوم دی ټوماټو. په دې شکل باندې به موږ ته راشي. دا رنګ یو بل رنګ دا رنګ یې نن لرې کوم. اوس یو بل اټریبیوټ ورته لرو. دوستانو وګورئ موږ ته به دا ټیبل په دې شکل باندې ښکاره شي. تاسو کولی شئ چې دغه حجره یا دغه سیل فاصله دې ته ورکړئ. هرې حجرې ته یې ورته ولیکئ چې سیل سپیسینګ. دلته به تاسو ولیکئ چې سیل سپیسینګ. هر څومره چې خوښه وي هغومره فاصله به اخلي. زه ورته وایم چې دا سیل سپیسینګ دې ماته واخلي 40 پکسله. که وګوره د هرې حجرې ترمنځ یې موږ ته 40 فاصله اخیستې ده دغه ساحه. اوس ګوره زه پډینګ هم ورکولی شم چې د دغې ځای نه تر دغې ساحې پورې دغې ته پډینګ ویل کېږي، داخلي فاصلې ته. دا چې دا خارجي فاصله شوله. دا زه ترېنه لرې کومه. دا سیل سپیسینګ شوله. وګورئ زه اوس پډینګ ورکوم. پډینګ چې دا داخلي فاصله ده. ګورئ پډینګ سیل پډینګ به ورته ولیکئ تاسې. سیل پډینګ. زه غواړم دا ورکړم 100 پکسله. که تاسو 100 پکسله ورکړئ په دې شکل به ټیبل شي. هغه سیل سپیسینګ چې ما ورکړل هغه دغه داخلي فاصله وه د دغې ساحې. نو دې ته کولی شئ هم وایت ورته مشخص کړئ او هم هایت ورته مشخص کړئ د HTML په واسطه باندې. د HTML د اټریبیوټ په واسطه باندې زه دا سیف کوم. ګورئ زه دې ته اوس راځم څه شی ورکوم. وایت زه دې ته ورکوم 500 پکسله. سیف. په دې شکل به موږ ته شي. تاسو ان ارتفاع ورکولی شئ او هم اوږدوالی ورکولی شئ.
که چېرته تاسو غواړئ چې 100% شي نو د فیصدۍ نه استفاده وکوئ، تاسو ته به دغه ټیبل 100% ښکاره شي. اوس ملګرو راځو یو بل اټریبیوټ ته پکې. نو دوستانو د دې ډیزاین چې دا د CSS په واسطه باندې کولی شئ چې هر نوع ډیزاین وغواړئ هغې ته یې کولی شئ چې ورې کړئ. زه راځم دې ته دلته اوس فعلا د CSS ټاګ ورته اوپن کوم، په دې کې یو ډیزاین درته ورکوم، ورته اوبه لیکم چې یو ټاګ دا په نوم دی ټیبل، دغه ټاګ ده، په دې کې ماته ډیزاین راوله. ورته وایم چې دغه کوم هغه چې لري بارډر چې لري دا راته یو کړه، ورته ولیکم چې بارډر داش کالپس چې ده دا ماته څنګه کړه، دا ماته کالپس کړه، راته کالپس یې کړه. نو اوس په وګورئ دوستانو تاسو ته په دې شکل باندې ښکارېږي. دې ته ډېر نوع ډیزاینونه ورکولی شئ. اوس به دې ته ډیزاین ورکوو چې هر نوع وغواړئ په هغې شکل به ډیزاین ورکوو. اول به یې ټګونه ووایو. نو په همدغه ټیبل کې یو بل ټګ لرو په نوم د کپشن، په نوم د کپشن. دغه د کپشن ټګ د څه په خاطر باندې لیکل کېږي؟ دې په خاطر باندې لیکل کېږي چې د دغې ټیبل په باره کې معلومات ورکړي. اوس زه په دې کې لیکم چې this is step table، دا چې دا د کارمندانو ټیبل ده، د همدغې ټیبل په باره کې معلومات ورکوي. دا په دغه ساحه کې تاسو ته ښکارېږي. که د دې نه مخکې یا وروسته د دې نه که هر څه ته ولیکې نو هغه به تاسو ته په همغې ساحه کې ښکارېږي. دا زه کنټرول وي کوم، وګوره چې هغه هم په دغه ساحه کې ښکارېږي چې هر ځای دا ټیبل یوسې نو دا به هم په همغې ساحه کې تاسو ته. نو دغه ټیبل چې دا لږ څه زه ډیزاین داره کوم، ورته لیکم چې د دغې سیل پډینګ چې ده موږ ته څه نه څه زیاته شي، 15 به ولیکم، 15 دې شي راته، 15 نه بلکې 10 هم نه شوله. سیل پډینګ دلته یوه جي رانه پاتې ده، په دې خاطر باندې نه شوله چینج. وګوره 10 په ډېر لوی وي، دا به زه کړمه 15. د هرې حجرې ترمنځ باید فاصله 15 وي. زه راځم دې ته بکګراوند کالر ورکړم. بکګراوند کالر تاسو کولی شئ یوې سیل ته، یوې حجرې ته یې ورکړئ، یوې رو ته یې ورکړئ، ټول ټیبل ته یې ورکړئ. راځم یو ځانه رنګ انتخابوم، د HTML نو دلته رنګ انتخابوم، دغه رنګ به صحیح وي، دا رنګ به راواخلو، کنټرول C کاپي، او همچنان اول یې زه دغې حجرې ته ورکوم BG کالر. دې ته زه لیکم چې دغه رنګ دې موږ ته واخیستلی شي. که دلته راشو وګورئ همدغه یوې حجرې رنګ واخیستلو. زه دا مکمل رو ته ورکوم ټیبل ډیټا ته، دې ځای ته BG کالر دې ماته واخلي. کوم رنګ؟ هماغه رنګ هم چې کاپي کړی و. وګورئ مکمل به دا واخلي. نو مکمل ټیبل ته یې هم چنان تاسو کولی شئ چې ورې کړئ، فقط به همدغه کاپي کړئ، مکمل ټیبل ته به یې ورکړئ. زه به دا کنټرول X کړم او را به ولمه ټیبل ته، په ټیبل کې به کنټرول V کړم، زموږ ټیبل به مکمل همدغه رنګ واخلي. اوس په دوستانو موږ او تاسو یو مکمل کالم ته، دغه یو مکمل فیلډ ته موږ بکګراوند کالر ورکو. دا که زیاته ډیټا وي موږ نشو کولی که نه، که ډاینامیک ډیټا وي نو موږ یو بل ټګ لرو چې دغې په خاطر دغې په واسطه باندې کولی شو چې استفاده ته وکړو. هغه ټګ چې ده په نوم د کال ګروپ ده. یو ټګ لرو په نوم د کال ګروپ، کاپشن خو مو پېژندلو، کال ګروپ لرو یعنې د کالمونو مجموعه، یو چې ده کال ده. دغه دواړه اوس استفاده کوو او کاروو یې. دلته به تاسو راشئ، په همدغه ټیبل کې به تاسو د کپشن نه یا پورته یا لاندې به ورته ولیکئ چې ټګ په نوم د کال ګروپ. دغه ټګ ده، دا به تاسو استفاده کړئ. د دې ټګ په منځ کې به تاسو هماغه ټګ د څه شي استفاده کړئ؟ په نوم د کال، یعنې کالمز، دا چې دا یو کالم ده. په همدې کې به اوس دې ته یو اټریبیوټ ورکړئ په نوم د سټایل، چې د CSS سره کونیکټ شو. ورته لیکم چې بکګراوند کالر دې ماته واخلي ریډ، د بکګراوند کالر ماته ریډ واخلي. که اوس دغه ټیبل موږ او تاسو وګورو، یو کالم به شي، مکمل ټیبل به څنګه شي؟ دغه مکمل کالم به ریډ شي. کولی شئ تاسو د همدې په واسطه باندې 2 دانې انتخاب کړئ، 3 دانې او ټول انتخاب کړئ.
هغه به څنګه کوو. دغلته ماته دغه سور رنګ راغلی دا ما د دغه آی ډي مربوط کیږي ښه. دا که تاسو ته په آی ډي کې نه راځي فرق نه کوي. په همدغه کال کې به تاسو ولیکئ سپن به مساوي کړئ له 2 خانو سره. یوه خانه چې دا بای ډیفالت ده تاسو پې 2 خانې کړئ. اوس به وګورئ دوستانو دغه 2 خانې به تاسو ته ونیول شي، 2 کالمونه به تاسو ته ونیول شي. کولی شئ چې دا 3 خانې کړئ، تاسو ته 3 خانې ونیولی شي. د همدې نه زه کاپي اخلم، کنټرول سی کنټرول وي، دا یې لرې کومه، سپن یې ترېنه لرې کوم، دې بکګراوند کلر زه ورکومه لایټ، دغه بکګراوند کلر به ورکړم. وګورئ دا یې خپله واخیستو. اوس چې کله دغه تاسو هر څومره مشخص کړئ، دا کالمونه هر څومره مشخص کړئ، هغه بل به په دې شکل باندې رنګ اخلي. تاسو کولی شئ په دې شکل باندې دې ته رنګ او ډیزاین ورکړئ. نو دوستانو په HTML کې د ټیبل په مربوط کې ټګونه چې دي همدومره دي. ټیبل ده پکې، کپشن ده پکې، کال ګروپ ده پکې، کال ده او همدغه نور. دې ته کولی شئ چې دغه ډیزاینونه شاید نه لرې کړمه زه اوس فعلا په دغه شکل موږ ته فعلا وښودلی شي او د بکګراوند کالر به هم ترېنه لرې کړمه. بکګراوند کالر مو چېرته ورکړی ده؟ په ټیبل کې. دا به هم ترېنه لرې کړمه په دې شکل. زه غواړم چې د CSS په واسطه باندې لږ ډیزاین دې ته ورکړم. راوشئ خپله همدې CSS ته. دلته به تاسو ورته ووایئ چې بارډر دې ماته واخلي. کوم رقم ته بارډر؟ 2 پکسله بارډر دې ماته واخلي او همچنان ډاټډ دې ماته واخلي. بارډر رنګ دې سور وي په دې شکل باندې. کولی شئ چې تاسو بارډر ورکړئ، هر نوع بارډر تاسو کولی شئ چې ورکړئ. ډیزاین بیا ورته کولی شئ. کولی شئ چې هر بارډر یې ورته مشخص کړئ. زه ورته وایم چې دغه بارډر چې ده د کوم طرف؟ د چپ طرف. دا ماته څنګه کړه؟ دې ته یو بل رنګ ورکړه په نوم د بلو رنګ به زه دې ته ورکړم. تاسو کولی شئ په دې طریقه باندې دغه چپ طرف بارډر ته وګورئ، بلو رنګ ما دې ته ورکړلو. نو تاسو یې کولی شئ چې هر نوع ډیزاین په دې باندې تاسو کولی شئ چې کار یې کړی. او دا درسونه چې دي دا به موږ تاسو ته انشاءالله په HTML کې به دې درسونو ته ورته رسیږو او وایو به یې. که چېرته زه دغلته راشم HTML ته، د HTML د درسونو وروسته زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ. په هغې کې موږ دلته بیا ټیبل لرو. په ټیبل کې دغه ډیزاینونه موږ ټول انشاءالله بیا وایو چې همدغه ټیبل ته تاسو کولی شئ ډیزاین ورکړئ. ګورئ زه اوس دې ته داسې ډیزاین ورکوم. همدغه ټیبل به لږ کاپي به واخلم چې لږ د ټیبل دغه ډیټا چې ده کومه دا لږ زیاته شي. کنټرول سی همدې کاپي اخلم، کنټرول وي. اوس باید دې ډیټا لږ زیاته شي. دغه تاسو کولی شئ چې په بل شکل هم تاسو ته وښودلی شي چې یوه خانه یو رنګ ولري، بله خانه په خپل حالت باندې وي. نو دا چې دی د CSS په واسطه باندې کېږي. دغلته به تاسو وګورئ، د همدې نه به کاپي راواخلئ. دا چې دی د څه شي په واسطه باندې کېږي؟ د همدغه CSS په واسطه باندې کېږي. ګورئ زه راځم همدغه کاپي مې ترېنه واخیستله، د همدغه سټایل په خانه کې زه پیسټ کوم. وګورئ زموږ ټیبل هم همدغه ډیزاین واخیستلو. یوه خانه یو رنګ واخیستو. دلته یې څه ویلي دي؟ دلته دا ویل دي چې دغه چایلډ چې ده، هر چایلډ چې ده موږ ته باید دغه رنګ واخلي. دا کولی شئ چې تاسو رنګ خپله ورته مشخص کړئ. زه دې ته مثلا یو بل رنګ مشخص کوم. کوم رنګ ورته مشخص کړم؟ لږ تازه وي دغه رنګ به ورته مشخص کړم. اوس یې که تاسو وګورئ دا رنګ به واخلي. دغه چې ده دلته ویلي دي چې ایون رنګ. ایون نه مطلب جوړی رنګ، جفت رنګ دې موږ ته واخلي. دغه چې ده طاق ده، دا جفت، طاق جفت. اوس زه ورته وایم چې نه جفت یې ماته نه اخلي، ماته د طاق واخلي. طاق ته به تاسو اوډ ولیکئ، دا به سرچپه شي. وګورئ په دې شکل کولی شئ دې ته تاسو دغه هم ورکړئ چې آور شي. د آور نه مطلب په دغه شکل باندې ده چې هر رو ته لاړ شي هغه په دې شکل باندې انیمیشن اخلي. نو دغه درسونه چې دي ټول مربوط د CSS دي. اوس تاسو ته دا زیاترینه نه وایم ځکه چې
نو دغه ډیزاینونه چې دي مربوط د CSS دي دوستانو. تاسو کولی شئ په دغه شکل باندې یو ټیبل جوړ کړئ، هر نوع ډیزاین ورکړئ. نو ملګرو په دغه شکل باندې زمونږ د HTML مکمل ټګونه و د ټاب یا د ټیبل په باره کې. خو دوستانو یو څو نور ټیبلونه هم لرو یا نور ټګونه هم لرو چې هغه په 5م ورژن کې راغلي دي. نو ملګرو په 5م ورژن د HTML کې هر ساحې ته یو نوی ټګ هم معرفي شوی ده. که غواړئ چې د ټیبل هیډ وښیه نو TD به ولیکئ او همدغه چې د کومه ساحې پورې دغه تاسې ټیبل ډیټا وي، لکه تر دغه ساحې پورې زموږ ټیبل ډیټا ده، دا به دلته مشخص کړئ. ټیبل باډي چې تر کومه ساحې پورې وي T باډي، هغلته به دا ټګ مشخص کړئ. دا د څه په خاطر باندې؟ دا د دې په خاطر باندې چې تاسو کولی شئ بیا دې ته که سټایل او ډیزاین ورکوئ، همدغه به تاسو ته بیا ډیزاین او سټایل اخلي. اوس زه دې ته لیکمه، دا ورته پیسټ کومه. فعلا د موږ ټیبل چې ده په دې کې تغییر نه راځي. فعلا د موږ ټیبل چې ده فوټر نه لري، خو زه همدغه آخري روی چې ده فوټر یې نیسم. دا زه نیسم په نوم د ټیبل فوټر یا ټیبل فوټ. کنټرول X دا سیف کومه. دا د څه په خاطر باندې؟ د دې په خاطر باندې په 5م ورژن کې دا ټګونه نوي راغلل چې تاسو کولی شئ چې د دې په واسطه باندې بیا وروسته له هغې نه تاسو ډیزاین ورکړئ. دغه چې دا ټیبل هیډ ده، T هیډ، ټیبل هیډ. اوس وګورئ زه دغه نه دا ډیزاین او شی پاکومه، مکمل شانتې پاکومه یې دې نه. تر اخره پورې موږ ته په دې شکل باندې ښکاره شي زموږ ټیبل. اوس وګورئ زه دلته لرمه د CSS په واسطه باندې زه دې ته څه ورکومه؟ رنګ ورکومه. ورته وایم چې یو دانه ټګ ده په نوم د T هیډ، هغې ته ماته ډیزاین ورکړه، بیکګراوند کلر ورکړه. کوم رقم ته؟ یو رنګ چې وي، هر رنګ وي فرق نه کوي. ګوره اوس به موږ مکمل دا ساحه واخلي. ورته وایم چې یو بل ټیبل یا یو بل ټګ لرو په نوم د T باډي، د ټیبل باډي. دې ته یو رنګ ورکړه، بیکګراوند کلر دې ته ورکړه، دغه کلر ورکړه ګرین یلو. نو دا به دا ساحه مشخصه کړي. او بل ټګ مونږ چې لرلو په نوم د ټیبل فوټ یعنې ټیبل فوټر، دې ته یو بیکګراوند کلر مشخص کړه ګرې. نو تاسو په دې شکل باندې راشي ښکاره بشي. دغه ټیبلونه یا دغه ټګونه چې دي د دې په خاطر باندې په 5م ورژن کې اضافه شول چې د تاسو د سهولت په خاطر باندې اضافه شول. نو دوستانو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. راځو د دې سمري ته. په دغه ټیبل د ټیبل په لیکچر کې یا په درس کې مونږ چې زده شول، په دې کې چې تاسو یې مهم زده کوئ د دې دغه یو څو ټګونه دي چې دا به تاسو زده کړي وي. یو د ټیبل په نوم باندې ده TH، T هیډ ده، T رو ده، TD ده، کپشن ده، کالم ګروپونه دي، کالم ده، T هیډ ده، T باډي ده او T فوټر ده. دغه چې دي پراپرټیګانې دي چې تاسو زده کړئ څنګه هغې ته بارډر ورکړو، څنګه کولی شو هغه ټکسټ ته الاینمنټ ورکړو، د کوم طرف نه هغه ټکسټ مونږ ته ښکاره شي. اوس زمونږ دغه ټکسټ ته وګورئ، ټول د چپ طرف نه راځي. که زمونږ دا ټکسټ په پښتو باندې وای باید د ښي طرف نه ښکاره شوی وای. دا کولی شي د CSS په واسطه باندې ډېر اسانه کېږي. دلته به راشئ فقط به ورته ووایه چې زمونږ د ټیبل د ډیټا یعنې د TD څه د ټکسټ الاینمنټ چې ده دا ټول مونږ ته په سنټر کې کړه. دا ټول تاسو ته په کومه ساحه کې وښودلی شي؟ په سنټر کې. که غواړئ چې په رایټ طرف کې شي نو رایټ طرف ورته مشخص کړئ، بیا به تاسو ته په رایټ طرف کې وښودلی شي. وګورئ دغه ده، تاسو ته په رایټ طرف کې وښودلی شي. هغه پاس یې په همدغه شکل باندې کولی شي. دوستانو الله دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. نن تقریبا د شپې 12 بجې دي. زه هم ډېر خسته شوی یم. په دې خاطر باندې که کومه درس زیات شوی وي نو بخښه